صحابو ته پوښتنه کو چې یا رسول الله دا دجال به څومره وخت په دې ځمکه کې او څومره به ګرځي دا دجال په دې ځمکه کې نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل څلوېښت ورځې به دا دجال په دې ځمکه کې ګرځي خو لیکن دجال چې په دې ځمکه کې ګرځي څلوېښت ورځې د دې دا اولنۍ ورځ چې ده دا داسې ده لکه یو کال د یو کال په اندازه باندې د دجال د ورځو اولنۍ ورځ دومره ده لکه یو کال او دویمه ورځ یې داسې ده که شهر لکه د یوې میاشتې په اندازه باندې دومره دویمه ورځ اوږده ده او درېیمه ورځ یې دومره اوږده ده کالجمعه لکه د یوې جمعې په اندازه باندې درېیمه ورځ دومره اوږده ده او باقي دا نورې ورځې چې دي دا داسې دي لکه ستاسو عامې ورځې چې تاسو پکې ژوند کوئ د دجال دا باقي ورځې دومره دي نو د دې ورځو چې ټول حساب وکړي تقریبا 14 میاشتې او 2 جمعې دا راځي چې دجال به دومره وخت په دې ځمکه کې ګرځي نو دا صحابه ډېر عبادت ګزار خلک وو دې د نبي صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې یا رسول الله د دجال د اولنۍ ورځ دومره دا که سنه لکه د یو کال په اندازه باندې موږ په دغه وخت کې بیا د منځونو سره څه وکړو منځونه په کوم ټیم باندې وکړو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې وایي فقدروا له د دغه منځونو بیا تاسو اندازه ولګوئ په طور مثال تاسو د سهار مونځ وکړو د سهار مونځ پسې وروسته 15 غنټې بعد تاسو د ماسپښین مونځ کوئ ماسپښین مونځ پسې یو 3-4 غنټې وروسته تاسو د مازدیګر مونځ کوئ د مازدیګر مونځ پسې 2 غنټې وروسته تاسو د ماښام مونځ کوئ د ماښام مونځ پسې 2 غنټې یوه نیمه غنټه بعد تاسو د ماخوستن مونځ کوئ دقسې اندازه ولګوئ او تاسو په خپل ټیم باندې مونځونه کوئ دا یوه مسله خلکو لیکلې ده او ډېره غلط مسله ده چې هغوی وایي کوم ځای کې ورځ اوږدی نو هلته به چې کوم دی منځونه فرض نه دي لیکن دا خبره صحیح نه ده نبی صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث کې دا خبره حل کړې ده فقدروا لمنه تاسو چې کوم ځای کې اوسېږئ او هلته ورځ یا شپه اوږدی نو تاسو د هغې لپاره اندازه ولګوئ لکه برازیل کې هلته چې شپه ده تقریبا 3 شپه ده چې لمر ډوب شي 3 بعد بیت المر راخیږي نو هلته به داسې نه کوي چې لمونځونه نه کوي نه هغې له به اندازه ولګې او په خپل ټیم باندې به مونځ کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم د صحابو ته ویلي چې تاسو په دغه ټیم کې بیا د منځونو اندازه ولګوئ بل یو حدیث کې راغلی دی دا دجال چې دی دا به په یو شپونکي باندې ورتیر شي په یو چوپان باندې ګډې بزې به څرئ په دې باندې به ورتیر شي دې ته به ووایي چې په ما باندې ایمان راوړه دا شپونکی به ورته وایي ته دجال یې زه په تا باندې ایمان نه راوړم دجال به ورته وایي زه ستا عرب یم په ما باندې ایمان راوړه نو دجال به ورته وایي که چېرته زه ستا مور او پلار را ژوندي کړم ته به په ما باندې ایمان راوړې ستا به د عقیده جوړه شي زه ستا عرب یم دا به وایي بلکل ته زما مور او پلار را ژوندي کړه دې له به الله ډېر اختیارات ورکړي نو دې دجال سره به شیطانان وي دا شیطانان به د ده د مور او پلار په شکل باندې ځان متشکل کړي او را پاوڅېږي او دې ته به ووایي دې انسان ته چې بچې دا ستا عرب دی او په دې باندې ته ایمان راوړه نو ډېر انسانان به دې په دین نشي ټینګېدلی ډېر به ګمراه کېږي او خاص کر زنانه چې زنانه به دې دجال ته ډېرې راوځي او ډېرې به ګمراه کېږي دا زنانه او کوم انسان چې په عامو اوقاتو کې د دجال نه مخکې د فتنې نه د وړو وړو فتنو نه ځان نشي ساتلی هغه به هم دجال ګمراه کوي دجال ته به راوځي